فرضي کرښې ته د دفاع وزارت لوړپوړو چارواکو ورتګ او افغان ځواکونو ته تازه امر. جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ. بهرامچه هغه سیمه ده چې پاکستان د جمهوریت او امارت په حکومتونو کې په ځلونو هڅه وکړه چې تر څو خپل کنټرول لاندې راولي او د اوسني حکومت د راتګ څخه تر اوسه بار پکې جګړې هم شوې دي او پاکستان ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړل شوي دي. اوس تازه خبر دا دی چې ملا قیوم ذاکر په هلمند کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه له سرحدي پوستو لیدنه کړې. دفاع وزارت ویلي چې د یاد وزارت دویم مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ پلاوي د هلمند په بهرامچه ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته له سرحدي پوستو لیدنه کړې ده. دفاع وزارت یکشنبه په ورځ ویلي چې له ملا عبدالقیوم ذاکر سره په دغه سفر کې په هلمند کې د 215 اعظم قل اردو قمندان ملا شرف الدین او د هلمند والی عبدالرحمن مسلم کندوزي هم ملتیا کوله او د هلمند ولایت بهرامچه ولسوالۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه امنیتي پوستې له نږدې وکتلې. دفاع وزارت ویلي چې ملا قیوم ذاکر او پلاوي د بهرامچه ولسوالۍ د رباط په سیمه کې افغان ځواکونو ته امر کړی چې د پاکستان هر راز یرغل او برید ته د تیر په څیر غاښ ماتونکي ځواب ورکړي او هیڅکله د اجازه ورنکړي تر څو افغان خاورې ته په بده سترګه وګوري. یاد چارواکو همداراز د افغان ځواکونو ستونزو ته د رسیدګۍ ډاډ ورکړی. بل خوا ښه خبر دا دی چې مالیې وزارت د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې اعلان وکړ. مالیې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې په تړاو د اسلامي امارت رهبر د فرمان د ښه تطبیق په موخه د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لړۍ پیل کړه. دغه وزارت ویلي متقاعدینو ته د اسانتیا لپاره به دغه لړۍ د یو منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او نور اړوند ادارو په همغږۍ د تقاعد د حقونو په عمومي ریاست کې د ګډ کاري مرکز له لوري مخته ولاړ شي. مالیې وزارت ویلي د پاتې ادارو د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مهالویش به د روانې وږي میاشتې په 25 اعلان شي.